ونګین ته نوبت ورسي دا ما ټول خبرې به دی پرېږدي په دا یوه خبره به راسي وایي ده ماته د خره زوی وایي موږ ته په ورځ کې 10,000 کنځاوې کېږي دی وایي د تا 10,000 یو هېڅ په کیسه کې مه کېږه. اوس راځو دې خبره ته عمومي د ده وخت نه دی پوره لونګین خان د ده وخت نه دی پوره 4 دقیقې تېرې دي ډېرو به واورو راته ویې ویلې چې ته خبرې وکړه اوس یې دی خبرې وکړي دا دې په خپله خوله ووایه چې ته خبرې وکړه. ما واورېدل اوس ده ویلې مهرباني کوه ما دته نه وویل دی وایي ما ته نه ویل کار کې راولېدو ګورې داسې خبره ده شاه وروره د افغانستان نه استعدادونه تللي نه دي تشتېدلي دي. تګ تلل او تشتېدل دا ډېر فرق کوي. هغه استعدادونه چې ما 20 کاله ورباندې خواري وکړه هغه استعدادونه چې ما 20 کاله وروزل ما خارج ته ولېږل په خارج کې مې زده کړې ورباندې وکړې په سخته ورځ کې رانه وتښتېدل زه او طالب و افغانستان یې په یو ځای باندې پرېښودل. دویمه خبره ته راځم. قرار صاحب محترم دا خبره ډېره واضح وکړه چې وس موچان او اوټلیان او بولچان او بلاوې بترې په موږ باندې حاکمان دي او دا حاکمیت کوي. دا د قدرت خلا هم دې ته وایي دا د قدرت خلا د تا له وجې رامنځته شوې ده. ای کاش ته تښتېدلی نه وې ای کاش تا مقابله کړې وی زه د تا سره ولاړ وم ولس د تا سره ولاړ و نن به ولس د دغو شیانو سره لاس و ګریوان نه و نن به د ولس په سر باندې موچي و وټلي و بولچي دا به ورباندې حاکم نه و بلکې وړ شخص به ورباندې حاکم و. خو تا په ټوله کې یو ورې د تشه پرېښېده د قدرت خلا دې پرېښېده. بیا چې د قدرت خلا زه په موچانو په هوټلیانو په بولچانو باندې ډکومه بیا هغه ماته پیغور ده. نو چې زه بولچي را نه ولمه د ډګري وال خو ته چې په امریکا کې ناستې چې زه بولچي چې زه هوټلي را نه ولمه د ډګري وال خو ته چې رانه تښتېدلی او چې د 10 کاله مې نه لیدلی 10 کاله به د نورو مو نه وینم. زه په دې باندې 100% مطمئنه یم هغه د ډګري وال چې په 50,000 باندې په ډګري باندې مصرف کړی ده او د 50,000 ډالرو په مقابل کې ډګري اخیستې ده 2 ورځې د افغانستان په غره کې په لوږې باندې نسي تېرولی 2 ورځې د افغانستان په غره کې د ولس ستونزو ته رسیدګي نسي کولی. زه د ما هغه د ډګري وال ما کتلی دي د ډګري وال مې لیدلی دي دا اوس څو ورځې مخ یو تصویر وایرل سو تاسو به لیدلی هغه د والي په مخ باندې دغه یخ شوي ده دغه اوبه د واورو ورباندې یخ شوي ده. ما په دې ټول د 20 کالو کې یو وزیر یو والي مې نه دی لیدلی چې هغه د ولس ترمنځ ولاړې بیلچه دی وایي بیل دی وایي ولې ده خو ډګري درلوده ده خو یو رقم غرور کا ولس ته خو د جاهل په نظر باندې کتل چې ولس خو جاهل ده زه خو ډګري لرم زه باید دلته ناست یم 20 کسان د ما په کور باندې راتاوي 20 کسان ما وساتي د کاله د 430 میلیون افغانۍ د ما قالي لګشت وي زه به همدغلته قرار پروت یم ولس دی بس اسمان ته د ناست یو د اسمانه به باران ورباندې کېږي دی به مغلته ورته پروت خوړونه او لګډونه به ورباندې راځي دی به وړي دغلته تشه ده. زه چې دغلته په لایف کې 2 ساعته 3 ساعته ضایع کوم د 1 روپۍ شوق نه لرم د 1 روپۍ شوق نشته را سره نه وزیري غواړم نه باچایي غواړم نه په افغانستان کې دنده غواړم نه د افغانستان په ټول د تاریخ په یو نظام کې دنده کړې ده. دلته چې زه ناست یم زه چې خبرې کوم زه نه غواړم چې دا ولس مې نور همدغسې وغولېږي لکه دا 40 کاله چې غولېدلی ده. په سخته ورځ کې به ولس ورسره ولاړي چې کله سخته ورځ په افغانستان کې راځي رهبران به تښتي رهبران به ځي خپل بچان خپل فامیلونه به باسي د افغانستان غریب ولس به په مغلته په هغې ځای کې پاتې کېږي. دا څومره رهبران چې تښتېدلي دي وایي ګورئ مطالعه کې لورګانې زمني په یوروپ په امریکا کې په اعلی درجه پانتونونو کې درسونه وایي خو د افغانستان خوندې بې تعلیمه پاتې دي. طالب خو د طالب خو زه خبر یم زه خو د طالب نه باندې خو ما سترګې پټې نه دي طالب باندې خو زه خبر یم چې ته به د ما سره دا کوې طالب ته خو تا په لاس باندې ورکړم طالب ته خو زه تا ور پرېښودلم خپل زامن خپل ځان خپل اقراب و قریب دي خوندي کړل په تیارو کې د ځان سره بوتلل وسه پورې کیسونه ورته چې هغه حتی د ترور زامن د ماما زامن د ورور ګوله کیسونه دې ورته اچولي دي هغه یوروپ امریکا ته درغواړي هغه خوار ولس په افغانستان کې پاتې ده همدغسې خوار کړېدلی پاتې ده. نو د تا نه د تا د زده کړو نه د تا د استعداد نه د تا د تعلیم نه چې یوازې د دې په خاطر کړی ده چې د افغانستان ولس وغولی استعمال یې کې په سخته ورځ کې پرېږدي نور ورنه وتښتېږي د دې نه هم دا بې تعلیمه دا بولچي دا هوټلي دا موچي ډېر ښه ده ولې د ما سره خو ده په سخته ورځ کې به د ما سره پاتې په سخته ورځ کې به د ما نه تښتې نه 20 کاله طالب د تا سره وجنګېدو 20 کاله طالب پسې 48 ملکونه راغلي وو هغې باوجود طالب په خپله خاوره باندې په خپله ځمکه باندې محکمه درلوده د غزنی والی د عریضه په د طالبانو په باوجود دي چې د برحاله حکومت والی او عریضه په طالبانو کې کړې و طالبانو حاکم درلودو والی درلودو کسي درلودو که یو غریب عریضه په جمهوریت کې نه حل کېدله مشکل ستونزې نه حل کېدلې طالب ته عریضه کوله د ځمکو فیصلې په طالب کولې د ژوند د مشکلاتو فیصلې په طالب کولې طالب زه پرې ایښی نه وم طالب په عین حال کې جنګېدم حکومت یې ملان کړی و د ما عریضې یې اخیستلې د ما عریضې یې مال کولې د ما مشکلات یې مال کول طالب دغه رقم د امریکا نه ماته نه راغږېدو طالب دغه رقم د یوروپ
د امریکا په غېږ کې پروت نه و چې بیا د هغې ځای نه د افغانستان د ولس په سر باندې فیصلې کولې. ته د افغانستان ولس ته دوکه ورکړې ده، تا د افغانستان ولس غولولی ده، تا د افغانستان ولس استعمال کړی ده، تا د افغانستان د ولس په حق کې دومره جفا کړې ده چې ټولو مرتبې باسي. لونګین خان شپږ دقیقې ثاقب صاحب خبرو ته مې پرېږدئ که مې نه پرېږدئ درنه کتېږم. نور په انصاف تا ته په لاس کې درکړم. دا بل د بل ځای رالګیا، دا بل د بل ځای یعنې دا څه معنی؟ زه دلته خبرو ته نه خلاصېږم، یوازې هم تاسو خبرو ته غوږ نیولی ده. د دې نه هم دا بهتره ده چې زه درنه لاړم تاسو ته ښه لایق ولرئ. خدای په امان شه. لونګین خان تاسو ته دغه دوی هغه دغه د ډم زمن دي، دغه د هغه